دغه وخت نو پر کفارو عذاب ډیر شدید سي. تر دې وروسته دوی ته د خلاصون هیڅ امید نه پاتې کیږي، ځکه مرګ نشته. تل تر تله دوی دوزخ او د دوزخ راز راز عذابونه دي. او دغه د مرګ حلالېدل د جنتیانو د پاره لوی نعمت دی، ځکه تل تر تله دوی او د جنت قسم قسم نعمتونه او راحتونه دي. په جنت کې د مسلمانانو درجه تر هغه خپل معینه یا معلومه اندازې نور هم لوړیږي، او دغه درجه په داسې کار سره لوړېدلای شي چې موږ ټول یې کولای شو. دغه حدیث شریف واوري او عمل په وکړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. يعني الله جل جلاله په جنت کې د یو صالح بنده درجه ورلوړه کی. نو دغه بنده وایي یا رب په څه سبب ماته دغه لوړه درجه راکړل شوه؟ اصلا دغه بنده په جنت کې یو معلومه درجه درلودل، او دی باید په هغه خپل درجه کې وای، مګر ناڅاپه یې درجه لوړه سي او خپل ځان تر پخوا په لوړه درجه او زیاتو نعمتو کې وویني. نو ځکه دی وای یا رب ولې او په څه سبب زما درجه لوړه سوه؟ په جواب کې ورته وویل سي دغه درجه تا ته په دې سبب درکول سوه چې ستا زوی ستا دپاره دعا او د مغفرت طلب کړی دی. نو خپل مندو او پلرو ته دعاوې کوي او د الله جل جلاله څخه د هغو دپاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه کوي چې په دغه کار سره ستاسې د مندو او پلرو درجې نورې هم لوړېږي، او تاسو ته په دغه کار سره اجر او ثواب درکول کیږي، او ستاسې اولادونه به بیا تاسې ته دعاوې کوي. دا هم باید درته معلومه سي چې د جنت طلبول او د جنت د نعمتو حاصلول د انسان څخه دا نه غواړي چې دی باید تارک الدنیا سي او د دنیا ټول کاروبار پریږدي. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه هغه زینت چې الله جل جلاله د خپل بندگانو د پاره را ایستلی دی، چې هغه لباس او نور شیان دي، چا حرام کړی دي او چا حرام کړی دي د رزق د خوړلو یا چښلو پاک خوندور شیان، یعنی دا یو هم نه دي حرام. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه چې دغه د زینت شیان او دغه د خوړلو پاک او خوندور شیان اصلا د هغو کسانو د پاره دي چې ایمان یې راوړی دي، خو طبعا په دې دنیا کې کفار هم ورسره شریک دي، خو د قیامت او آخرت په ورځ خاص د مؤمنانو د پاره دي. نو دا نه منع او نه حرام دي چې تاسې او ستاسې کورنۍ د دنیا د نعمتو څخه تر شرعي قانون لاندې خوند او لذت واخلي، مګر هو په حلال رزق او حلاله ګټه سره او بې له اسرافه. څونه چې مو زړه وي یا څونه چې مو زړه غواړي په دنیا کې ښه ژوند وکړئ، مګر د الله جل جلاله طاعت او عبادت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت او متابعت مه هېروئ او مه یې پرېږدئ. همدارنګه صدقه او خیرات، دوستان او اقربا، غریبان او همسایگان مه هېروئ. دنیا او د دنیا ښه ژوند هغه دی چې ته او ستا په کورنۍ یې وخورې او د الله جل جلاله د رضا دپاره یې هر حق درلودونکي ته ورکړې. خوندو او روم د جنت د نعمتو او راحتو په باره کې نور هم ډیر زیات مبارک آیاتونه او مطهره احادیث سته، خو زه نه غواړم چې بحث مو نور هم اوږد سي. نو به د آخري سفر بیان پر دغه ځای پای ته ورسوو، او دا ښه بولم چې دغه مبارک بحث
په آخر کې چې د جنت او دوزخ بیان دی خپل خوندو او رونو ته څو جملې د وصیت او نصیحت پر قسم زیات سي مګر په دغه وصیت او نصیحت کې باید څه وویل سي دا معلومه خبره ده چې تر نورو ټولو نصیحتو ښه او بهترین نصیحت هغه دی چې په کتاب الله قرآن کریم کې راغلی دی که څه هم ټول قرآن کریم وعظ او نصیحت دی خو دلته به موږ د سورة الزمر آخرني آیاتونه د ترجمې سره تلاوت کړو لومړی به هغه آیاتونه چې د وصیت او نصیحت پر قسم ویل کېږي د قاری عبدالودود حنیف په خواږه آواز کې تلاوت سي او بیا به ترجمه درته وړاندې سي الله جل جلاله په سورة الزمر کې خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته امر کوي چې زما ګناهکارو بندگانو ته ووایه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله جل جلاله خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته امر کوي چې زما ګناهګارو بندگانو ته ووایي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني اے محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی ته ووایه اے زما بندگانو اے هغو کسانو چې په ګناهو کې اسراف درڅخه سوی دي اے د الله جل جلاله بنده او اے د الله جل جلاله منزل اے هغه څوک چې دونه ډېر ګناهونه دي کړي دي تر څو چې په دغو ګناهو کې د اسراف اندازې ته رسېدلی یې ګناهونه دي دونه ډېر سوه چې حد او اندازه نه لري بیا هم د الله جل جلاله له رحمته منا امیده کېږي اے هغه څوک چې دغه بحث دی واورېدی او ته ګناهکاره یې ډېر ډېر ګناهونه دي کړي دي د الله جل جلاله له رحمته منا امیده کېږي الله جل جلاله په خپل کرم او احسان سره فرمایي لا تقنطوا من رحمة الله يعني ده الله جل جلاله لرحمته منا امید کېږي شاعر وایي بحر الطافی تو بے پایان بود نا امید از رحمتت شیطان بود يعني الهي ستا د مهرباني دریاب بے پای دی ستا له رحمته شیطان نا امید دی الهي رحمت او مهرباني دي تر حد زیات دي او موږ امید لرو فقط شیطان ابلیس علیه اللعنه د الله جل جلاله له رحمته نا امید دي مسلمان هیڅ کله لخپل رب نه نا امید کیږي او مسلمان لره د داس رحمان او رحیم رب په درلودلو سره نا امید نشای که هر څونه ګناهکار یې دغه اوس توبه وکړه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
انه هو الغفور الرحیم. د الله جل جلاله له رحمت منا امید کېږه، بېشکه چې الله جل جلاله ټول ګناهونه بخشي، که هر څونه ډېر هم وي بې له شرکه. بېشکه چې الله جل جلاله ښه بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. دغه آیات شریف د ارحم الراحمین د بې پایان رحمت بیان او د عظیم الشان عفو اعلان کوي، او د خورا ډیرو سختو ناروغانو هغه چې د جوړېدلو امید یې نه وي د هغو د شفا او جوړېدلو دپاره اکسر بلل کېږي. مشرک او ملحد، زندیق او مرتد، یهودي او نصرانی، مجوسی او بدعتی، فاسق او فاجر، گناهکاران او یاغان، بلکې هر څوک د دغه آیات تر اوریدلو وروسته د الله جل جلاله د عفو او بخښنې امید درلودونکي ګرځي. نو ته ای ګناهکاره بنده هیڅکله مه ناامیده کېږه، خپل رب عز وجل ته توبه وکاږه، الله جل جلاله ته رجوع وکړه، بې له شک او بې له تردده له اوسه څخه د الله جل جلاله تابع او فرمان برداره بنده وګرځه. تیر یې پر تیر، هیر یې پر هیر، د خپل رب عز وجل سره نوې صفحه خلاصه کړه. نور هم الله جل جلاله فرمایي: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. او رجوع وکي، بیرته را وګرځئ خپل رب ته او دغه الله جل جلاله ته د مخه تر دې تسلیم سي چې عذاب درته راسي. اوس لا سری وخت دی، توبه وکاږه او خپل رب عز وجل ته تسلیم سه. مګر کله چې بیا د الله جل جلاله له طرفه عذاب راسي یا د مرګ وخت راسي، بیا نو هیڅوک هیڅ کومک او مدد نشي در سره کولای. الله جل جلاله نور هم فرمایي: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. او متابعت وکړئ د هغه ډېر ښه حکم چې تاسې ته نازل شوی دی، د قرآن کریم او سنت مطهره متابعت وکړئ د مخه تر دې چې ناڅاپه او یو دم عذاب درته راسي، او تاسې به نه پوهېږئ چې دغه عذاب له کومه طرفه راغلی. ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. د قرآن مجید په عملي کولو کې چابکي او تلوار کوي د مخه تر دې چې یو نفس یو څوک بیا وایي ارمان ارمان او پر هغه څه پښیمانه یم چې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې مې تقصیر او کوتاهي کړې دي. او بېشکه زه د هغو کسانو څخه وم چې په اسلامي احکامو مې یا په اسلامي احکامو یې ملنډې وهلې. جن، رسول او د قیامت ورځ به درواغ راته معلومېدل، په دغو خبرو به مې ملنډې وهلې. د مؤمنانو په عمل او د هغو په کړه په شکل او قیافه به مې پوزخند واهه او مسخرې به مې پر کولې، چې د هغه په نتیجه کې نن له دغه بدې پیښې سره مخامخ یم. هو، نن ورځ په نارینه او په ښځو کې داسې کسان شته چې د مسلمانانو په خبرو او عقیده، د مسلمانانو په لمانځه او روژه، د مسلمانانو په لباس او کالو، د مسلمانانو په شکل او قیافه، د مسلمانانو د ژیرې په درلودلو او د سر په خرولو، د مسلمانانو په طاعت او عبادت ملنډې وهي. خو دوی باید الله جل جلاله او اسلام ته رجوع وکړي، کنه داسې ورځ به راسي چې دغه خلق به پر دغه خپل غلط عمل، آزاد خیالي او بے پروایی پښیمانه وي، افسوس او ارمانونه به کوي. خو هلته بیا دغه افسوس او ارمان هیڅ فایده نه لري. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. د قرآن مجید په عملي کولو کې چابکي او تلوار کوي د مخه تر دې چې یو نفس یا یو څوک بیا وایي که چیرې الله جل جلاله هدایت راته کړی وای، سمه لار یې راښولې وای،
نو خامخا به زه له متقیانو پرهیزګارانو څخه وایم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. د قرآن مجید په عملي کولو کې چابکي او تلوار کوي د مخه تر دې چې یو نفس یا یو څوک کله چې عذاب وویني نو وایي کشکې زه بیرته دنیا ته تللی شوای، بله فرصت یا بل چانس راکړه سوی وای، نو زه به له نیکوکارانو څخه وای، هم به مې عقیده د موحدینو وای، هم به مې عمل د صالحینو وای. دغه ټوله هغه بې وخته او بې ځایه ارمانونه دي چې څوک وایي کشکې بیرته دنیا ته تللی وای، یا دا چې وایي ما ته الله جل جلاله هدایت نه و کړی، سمه لار یې نه ولا ښولې. د دغو ټولو په جواب کې الله جل جلاله فرمایي بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. غلط وایي، داسې نه ده. په تحقیق زما دلائل قرآن تا ته راغلي ول، خو تا د هغو تکذیب وکړي، درواغ دې وبلل او تکبر دې وکړي او ته له کافرانو منکرانو څخه وې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. او په ورځ د قیامت به هغه کسان چې پر الله جل جلاله یې د شرک او نور عیبو درواغ ویلي او تړلي دي په داسې حال کې وویني چې مخان به یې تور کړل سوي وي. پر الله جل جلاله درواغ ویل دا دي چې کومه خبره د هغه عز وجل له طرفه راغلي وي او دوی هغه نه مني او درواغ یې بولي. آیا په جهنم کې د کافرانو منکرانو دپاره ځای نسته؟ بلکې سته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. او الله جل جلاله به له دوزخه هغو کسانو ته نجات ورکړي، هغه کسان به له دوزخه وساتي چې دوی له شرکه ځان ساتلی وي. دغه د دوی د خلاصون په سبب به دوی ته نه بدی سختی رسیږي او نه به دوی غمجن کیږي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله جل جلاله د هر شي د ټولو موجودات خالق او پیدا کوونکی دی، او دغه الله جل جلاله پر هر شي وکیل ساتونکی او متصرف دی. یعنی هر شی الله جل جلاله پیدا کړی دی او تر پیدایښت وروسته یې د هغو شیانو د بقا او تحفظ ذمواري هم پر خپل قدرت اخیستې ده. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. دا آسمانو او مځکې کلیانې چابیانې یا کنجانې خاص هم دغه الله لره دي، او هغه کسان چې د الله جل جلاله د قدرت پر دلایلو منکران سوي دي دغه کسان تاوانیان دي چې ځای ابدي دوزخ دی. کله چې کفارو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بت پرستی ته دعوت کړی او د سید المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښتل چې د بوتانو عبادت وکړي، نو د هغو د جواب دپاره دغه آیات شریف نازل شو. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه کفارو ته ووایه چې اے جاهلانو، اے ناپوهانو، آیا تاسو ما امر کوئ چې بیل الله جل جلاله د بل شي عبادت وکم؟ ځکه دا هغه انتهایی حماقت، جهالت او ناپوهي ده چې یو انسان د الله جل جلاله عبادت پرېږدي او د نورو شیانو په عبادت مشغوله کیږي. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
او خامخا تا او هغو کسانو ته چې تر تا د مخه وحی کړل سوي دي داسې وحی که تا شرک وکړي نو خامخا به ستا عمل خراب عبث او بهوده سي او خامخا به ته له تاوانیانو څخه سي بل الله فاعبد وكن من الشاکرین بلکې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوه او د شکر کوونکو بندگانو څخه اوسه وما قدر الله حق قدره او دغه مشرکانو د الله جل جلاله تعظیم نه دی کړی هغه تعظیم چې د عز وجل حق او ور دی مشرکانو د الله جل جلاله عظمت او علویت کمال او جلال لوی او بزرګي تر هغه اندازې نو پیژندل څونه چې پر یو بنده د هغه معرفت او پیژندګلوي لازمه ده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون او دغه مشرکانو د الله جل جلاله تعظیم نه دی کړی هغه تعظیم چې د عز وجل حق او وردی او د قیامت په ورځ ټول مځکه د الله جل جلاله په قبضه تصرف کې ده او اسمانونه پیچل سوي لکه د کاغذ د یوې لولې په شان د جل جلاله پر اصل لاس کې دي الله جل جلاله لره پاکي ده او دغه الله جل جلاله لوړ او لوی دی تر هغو شیانو چې دغه مشرکان په عبادت په کومک غوښتلو په رزق او اولاد طلبولو کې د الله جل جلاله سره شریکوي دا نو که بوتان وي یا نور شیان مسلمان باید یوازې د الله جل جلاله عبادت وکړي او ټول شیان د یو الله جل جلاله څخه وغواړي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون او د سر پشپېلې کې به پکړل سي نو مړه به سي هر هغه څوک چې په آسمانو او ځمکه کې دي بل هغو کسانو څخه چې الله جل جلاله د هغو د نوجلو اراده وفرمایي او بیا به پکړل سي په هغه سر کې بل وار چې ناڅاپه به دغه مړه خلک ټول ولاړ وي منتظر به وي چې سره باندې کیږي واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ام ځکه به روښانه سي په نور د رب د جې الله جل جلاله به د حساب او کتاب د پاره د بندگانو د فیصلې د پاره لخپل شان سره مناسب داسې بلا کیف نزول و فرمایي چې موږ نه پوهیږو او عمل نامې به د خلقو د حساب د پاره کښېښول سي انبیاء او له هر امته به شاهدان راوستل سي او د دوی په منځ کې به په حق او عدل سره حکم وسي او پر دوی به ظلم نه کیږي چې یا دې عذاب زیات ورکړل سي یا دې ثواب لږ او کم کړل سي ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون او هر چاته به پورا ورکړل سي جزاء د هغه عمل چې د کړیو او حال دا چې الله جل جلاله په هغو اعمالو ښه عالم دی چې دوی یې کوي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين او وبشلل سي کشف کړل سي هغه کسان چې کافران سوي دي د دوزخ په طرف ته ډلې ډلې کافران په پوري وهلو په ذلت او خواري د دوزخ په طرف ته شړل کیږي
څرنګه چې د کفر اقسام ډیر دي او درجه هم فرق لري نو کفار سره ویشل کیږي او هر ډله یې هغه خپل عذاب ته بیول کیږي تر څو چې دوی دغه دوزخ ته راسي او د دوزخ دروازې به ورته خلاصې شي لکه څرنګه چې د دنیا د بندیخانو دروازې تړلې وي کله چې بندي ورته راوستل شي نو دروازه ور خلاصه کی چې بندي ننوتي بیرته پسې وتړي د کفارو هم دغه حال دی کله چې دوزخ ته راوستل شي نو دروازې ور خلاصه کی او دوزخیان په پوري وهلو ورغورځوي او بیا دروازې پسې تړل کیږي او دغه کافرانو ته به هغه د دوزخ متصرفي پر دوزخ مقرره ملائکه وایي آیا تاسو ته ستاسو له جنس رسولان نه راغلي تاسو ته ستاسو له جنس انسانان د الله جل جلاله له طرفه نه راغلي شوي چې سملاري د شوول چې دغه رسولانو به ستاسو د رب آیاتونه پر تاسو ویل یا تاسو ته ویل او تاسو به د دغه ورځې دغه د قیامت د ورځې د ملاقات یا د راتګ څخه بیرولست کفار به وایي ولې نه راغلي بلکې رسولان را تراغلي و مگر کلمه یا حکم د عذاب پر کافرانو ثابت شوی دی قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین نو به دغه کفارو ته وویل سي ننوځئ د جهنم په دروازو همیشه به په دغه جهنم کې اوسېدونکي یاست او دغه دوزخ د متکبرانو د استوګنې لپاره بد ځای دی څرنګه چې تاسو د خپل کبر او لویي د غرور او سرکشي په سبب د الله جل جلاله اوامر نه ومنل نو اوس د تل لپاره په دغه دوزخ کې پراته اوسئ او د دوزخ د عذابو خوند ګورئ دا خو د دوزخیانو حال اوس د جنتیانو حال تراسه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين او بیول کیږي بلل کیږي هغه کسان چې دوی بل خپل رب بیریدل دلی دلی د جنت و طرف ته څرنګه چې د ایمان او تقوا درجه فرق سره لري نو د هر درجه مؤمنان سره جلا جلا او بیلی بیلی دلی ځنی جوړ سي او هر ډله په مینه او محبت سره د جنت و طرف ته لیږل کیږي تر څو چې دوی جنت ته راسي او د جنت دروازې به د مخله د دوی د پاره خلاصې شوي وي او دوی ته به د جنت متصرف ملائکه وایي پر تاسو دې سلامتی وي تاسو له ګناهو څخه پاک یاست او جنت ته ننوځئ چې تاسو به همیشه په دغه جنت کې اوسېدونکي یاست لکه څرنګه چې په دنیا کې د میلمنو تر راتګ د مخه د میلمستون دروازې خلاصې وي او د میلمنو د راحت او آرام د پاره د مخه لا سامان او وسایل ایښول شوي وي دغه رنګه جنتیان چې جنت ته وررسیږي د جنت دروازې به ورته خلاصې وي او د دوی د پاره به د راحت ټول وسایل چې مخکې درته بیان کړل شوه تیار او آماده وي الله جل جلاله په سورة صاد کې فرمایي وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الابواب او بشک متقینو پرهیزګارانو لره په آخرت کې شدای د ورتللو دی هغه شدای د همیشه استوګنی جنتونه دي په داسې حال کې چې دوی لره بتل د جنتو دروازې خلاصې وي برته سورة الزمر ته ځو نو ملائکه په ډېر عزت د جنتیانو استقبال او شراغلی کوي او د جنت د ابدي اوسېدلو زیری بور کوي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين او جنتان بواي طول ثناء او صفت هغه الله جل جلاله لردي چې زموږ سره خپل وعده صادقه کړه کوم وعده چې موږ د انبیاء علیهم السلام له خلو څخه اوریدلې وي د هغو تصدیق او رښتیاوالي موږ په خپل سترګو وینو
او د جنت مځکه یې موږ ته په میراث راکړه. له دغه جنت څخه چې هر ځای زموږ خوښ وي هلته ځای نیسو. تاسې پوهیږئ چې په جنت کې له یوه ځایه بل ځای ته د تلو او راتلو هیڅ منع نشته. په دا دونه لوی جنت کې هر ځای ته چې ځې تللی سې. هلته نه پاسپورټونه شته نه بندیزونه. د هر جنتي چې هر چیرې زړه غواړي هلته بې له ستړیا په اساني سره تللی سې. نو ښه عمل کوونکو ته ښه اجر او ښه ثواب ورکول کیږي. موږ او تاسو ټولو ته دې الله جل جلاله د ښه عمل توفیق راکړي. وترى الملائکة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم تبوینه ملائکه چې شاوخوا به پر عرش راګرځېدلې وي طواف به پر کوي پرله پسې به د دوی د رب عز وجل تسبیح حمد او ثنا وایي. کله چې الله جل جلاله د حساب او کتاب د پاره نزول وفرمایي په دغه وخت به د عرش عظیم پر شاوخوا ملائکو حلقه وهلې وي پورا ګرځېدلې به وي او د خپل رب عز وجل په تسبیح او تحمید به مشغوله وي او د خلقو په منځ کې به په حق او عدالت سره حکم وکړل سي او وبویل سي چې ټوله ثنا او صفت خاص الله جل جلاله لره دي. هغه الله جل جلاله چې رب پالونکی د ټولو عالمیانو دی، یعنی د ټولو بندگانو د اعمالو فیصلې به په ډېر انصاف او ښه طریقه سره وکړل سي چې دغه په سبب به له هره طرفه په ډېر جوش او خروش د الحمدلله رب العالمین نارې پورته کیږي. یعنی ټوله ثنا صفت او حمدونه د هغه پاک الله ور او لایق دي چې د ټول جهان رب او پروردگار دی او د ټول عالم په نسبت یې داسې ښه قضاوت او فیصلې صادرې کړې. دغه تحمید او تحسین تر چغو او نارو وروسته دغه الهي دربار پای ته رسیږي او موږ به هم خپل بحث پر دغه ځای پای ته ورسوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلوات الله وسلامه على سيد الخلق والمرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. خوندو او رونو څرنګه چې د ژوند او عمر ډېره حساب تېره سوې ده، تقریبا د 15 کلو په شاوخوا کې یم او په دې دنیا کې مې د استوګنې موده ډېره لږ پاته ده. نو ستاسو ټولو څخه د صادقې دعا امید لرم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، عین دغه بحث او په همدغه نامه سره زما له طرفه په پخوا کې د ټیپ په پتو کې ثبت سوی او نشر سوی و چې د هغو فتو شمیر 8 پتې وو، خو دا وار زیاتوب او اصلاحات پکښې راغلي دي. نو ځکه د پتو شمیر یې 12 پتو ته ورسېدی او د بحث په آخر کې به دا زیری هم درکړم چې دغه لیکل سوي بحث کتاب چې د آخري سفر په نامه سره یادیږي په ډېر نږدې وخت کې به له چاپه راووځي او د غوښتونکو دپاره به د پاکستان او افغانستان په کتاب پلورنځیو کې کښېښول سي. همدارنګه زما له طرفه د لیکل سوو مضامینو څخه تر اوسه لاندني کتابونه چاپ سوي او نشر سوي دي. اول سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په نامه سره یادیږي په 3 ټوکه کې. دوهم د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما د سیرت کتاب چې د خلفاء الراشدین په نامه سره یادیږي په 1 ټوکه. دریم د دینی او اخلاقی لارښوونې په نامه سره کتاب په 1 ټوکه. څلورم شیطان د انسان دشمن دی په نامه سره یو وړوکې رساله. پنځم د ساحر له شر خلاصون په نامه سره کتاب په 1 ټوکه چې
چې دغه ذکر شوي کتابونه په پاکستان او افغانستان کې د کتاب پلورنځیو څخه لاسته دروړلی شي. نور هم که ژوند او صحت باقي وه غواړم چې زما له طرفه لیکل شوي بحثونه ټول د کتابو په شکل د ګرانو علاقمندانو دپاره وړاندې کړم ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم.